شډلې وي مټاکې وي اورئ خبرې به مې پاکې وي ونو ته په څانګو باندې مخې جا لنډې لنډې لارې خطرناکې وي هېڅ نشه مشه تماشه نه کوي ځینې خلک هسې په هوا کې وي او مشران ناست دي دي خوږې خوږې خبرې وکړې د دې د خبرو د پاسه چې موږ خبرې کوو نو داسې به د ځان سره هم زیاتې کوه نور تاسو پوهېږئ مشر حسین شاه صاحب ناست دی دانش صاحب ناست دی نیازک لالا دی وکیل صاحب دی نور مشران دي خبرې نه کومه بس چې څه په مخه راله ما یو دانش صاحب ته وویل چې هغه دې داسې چل جوړ کړو چې موږ ځان ته څه انتخاب کړی و هغه زموږ نه بیا هېر شو نو چې اوس څه مخې له راتله هغه به وایم یو دوه درې نوي شعرونه درته وایم چې سترګې راوورېدې زړونه مات شو دانش صاحب سترګې راوورېدې زړونه مات شو لکه بنګړي د چا لوزونه مات شو د شرابیانو مرابیانو جنګو څه ګیلاسونه میلاسونه مات شو د شرابیانو مرابیانو جنګو څه ګیلاسونه میلاسونه مات شو دا لیونی هلک راوګرځوئ د جینکو پسې سټونه مات شو سترګې واورئ ښه سترګې راوورېدې زړونه مات شو لکه بنګړي د چا لوزونه مات شو د شرابیانو مرابیانو جنګو څه ګیلاسونه میلاسونه مات شو دا لیونی هلک راوګرځوئ د جینکو پسې سټونه مات شو زه دې ګورم چې ته څه شې یه جینۍ مې راته مه شې سر زما په سینه کېږده په یو ساعت کې به اوده شې چې د زړه مرض دې نشته نو د تبې نه به ښه شې ما د خوبه مه وباسه بیا په سره غرمه رانه شې په سینه لاس ږدم او په زړه ودرېږم په میخانه کې په مانځه ودرېږم زما په خپل خدای ښه پوخ یقین دی زه د دنیا خلکو ته نه ودرېږم د چا په حکم زندگی تېروم د چا هم ساته لکه اوبه ودرېږم حق ته په کریکه باندې حق وایمه ظلم ته هم لکه د غره ودرېږم که څوک د امن په نوم مونځ کوي نو امامتۍ ته به یې زه ودرېږم